الرحیم. دارسلان خان خبرې کوم د ثوابي شهر نه د انجمن تاجرانو سیکرټري اطلاعات یم او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا زموږ په ملک کې د فوج خلاف کوم کوششونه شروع دي، کوم سازشونه شروع دي، نو د هغې موږ ملاتړ یو. انجمن تاجران برپور چې کوم دی نو خپل فوج سره ICI سره او خپلې چې کومې انتظامي ادارې دي د ملک آئیني ادارې دي موږ هغې سره ولاړ یو. زموږ هېڅ قسمه چې کوم دی هېڅ قسمه داسې شرپسندو داسې قسمه سازشونو سره تعلق نشته. موږ تاجران چې کوم یو نو موږ د امن غواړو، زموږ په ملک کې، زموږ په ښار کې، زموږ په سالم پاکستان کې، بلکې په جنوبي ایشیا کې موږ امن غواړو. او چې امن وي نو زموږ ژوند به تېرېږي، زموږ زندګي به تېرېږي، کاروبار به وي. په دې موجوده حالات کې چې کوم سازشونه زموږ په دې ملک کې کېږي، که سیاسي دي که غیر سیاسي دي، که بار ته کېږي که دننه کېږي، موږ د هغې خلاف یو. موږ یې پرزور چې کوم دی مذمت کوو او موږ ICI سره، پاک فوج سره او د خپل ملک ادارو سره شانه به شانه ولاړ یو. صوبای سره تعلق ساتم. فیاض خان مې نوم دی، سینیر نائب صدر د دې بازار انجمن تاجران. او په دې کې مونږ هر قسمه قربانۍ او هر قسمه خدمت کړی دی د عوامو. او انشاءالله مونږ خپلو ادارو سره، خپل پاک فوج او ICI سره، خپلو ادارو سره به مونږ مضبوط ولاړ یو. او زمونږ د پاکستان عوام ته ځکه چې مونږ د پاکستان جوړ شوی دی په لا اله الا الله باندې مونږ رونه یو، که دا پاک فوج دی که پولیس دی که نورې محکمې دي، نو دا د یو بل نه بغیر مونږ نشو چلولی. مونږ به یو بل سره ولاړ یو انشاءالله. دا پاکستان مو بچ کوو. او دا چې کوم سازشونه نن شروع دي په پاکستان کې دننه بیروني ملک نه او یا پاکستان نه دننه قوتونه کم راوچت شوي دي او سازشونه کوي او دا پاکستان له یو نقصان ورکوي، مونږ د دې خلاف یو برزور احتجاج وکړو نن په صوبای په چوک کې چې دا عوام مونږ سره راووتو او مونږ دا ریلي وباسله. د دې میسج مونږ د عوامو له ورکړه او د پاک فوج او ICI له مو ورکړه چې مونږ یو مونږ رونه یو، مونږ به انشاءالله یو بل سره ولاړ یو. او په هر سخت مقام باندې په هر سخت وخت کې که د سیلاب متاثرینو د صوبای خلکو د صوبای تنظیمونو هغه یو ډېر غټ کردار ادا کړی دی، د خپل فوج سره ولاړ دي، د خپل تنظیمونو چې کوم دی زمونږ تللي دي دی باقاعده امداد رسولی. نن هم هلته کې په نوښار کې په دغه ځایونو کې ګرځي، هغوی خپل امداد وړي او هغه خلکو سره تعاون کوي. زمونږ د دې خبرو او د ریلی مطلب دا دی چې مونږ شانه په شانه به ولاړو، یو بل سره به مونږ هیلپ کوو. او دا وخت دی، دا د راوتو وخت دی، دا د ودرېدو وخت دی او دا د پاکستان د بچ کېدو وخت دی. السلام علیکم. زه وحید خان د صوبای نه. نن چې کوم واک وشو د پاک فوج نو هغې کې د سیول سوسایټۍ سوشل ورکر چې کوم دي او زموږ تاجران ملګري تاجر برادري چې ده نو هغې کې هغوی شامل شو او هغه واک هغه مونږ وکړ ډېر په روان طریقې سره او مونږ سره پکې ډېرو ملګرو تعاون رالل واک کې شامل شو او مونږ هر قسمه حالاتو کې مونږ پاک فوج سره به ولاړ یو شانه به شانه. څومره هم هیلپ کولي نو مونږ آرمي سره داسې به لاس په نامه ولاړ یو.